مایکروسافټ ورډ د ایکس پی دا یو غټ خصوصیت ده چې دلته کوم پروګرامونه چې ریډي تا اوپن کړي ریسنټ فایلونه اندستي کوم فایلونه کې کار کوي هغه نوم دلته پاتې کیږي بیا ډېر اسانه سره. اوس موږ حال فایل ته راځو دې ځای نه ورډ رن کوو نو ته دلته هم نوم ور راغلی ځکه بار بار موږ استعمال کوو پریمیر استعمال کوو فوټوشاپ مثلا نور پروګرامونه نو کورل ډرا شوله دا بیا تاسو ډایرکټ دلته نوم راځي هغه کولی شي تاسو اوپن کړئ. ښه ورډ ته راځو. کالم د فکر کوم ټول د نوم سره موقف است. کالم اکثر اخبارونو لپاره استعمالیږي. مثال موږ تاسو غواړو چې یو اخبار شکل غوندې جوړ کړو. افغانستان مثلا زه غواړم چې دا یو عنوان وي د اخبار. زه دا افغانستان نیډز پیس اینڈ سټیبلیټي دا زه مثلا سنټر ته کوم بولډ لږ اندازه غټوم فنټ باندې خو پوه شولی. د دې لاندې مثال زه غواړم چې دا بیرته لیفټ او د دې اندازه به کمه کړو. اوس مثلا زه غواړم دلته زه د دې لاندې یو څو کالمه ولیکم. راځو فارمیټ کالمز. ګوره دلته لیکلي 1 کالم لیکي 2 کالمز لیکي 3 کالمز لیکي یو خاور کوټه بل خوا غټ دی خاور کوټه. نو دغلته پریویو ښیي 3 کالمونه زیات به څنګه کوو شته. دې ځای کې ګوره کلیک کوئ 4 5 شپږ دلته ښیي درته څومره زیات کالمونه چې کوئ دې ځای نه تاسو کالمونه زیاتولی شئ. که چېرته مثلا د کوم کالم اندازه تاسو یو کالم غټور غواړئ نور کور غواړئ هغه به دې ځای نه ایکوال کالم لرې کړئ او تاسو کولی شئ ګوره ترډ فور کوم یو کالم چې غټوئ ګوره هغه دریم کالم ما غټ کړه دویم کالم تاسو غټ کړه. تاسو کولی شئ مثلا دې ځای نه د دې سیټینګ چینج را چینج کړئ او که دا کلیک کړئ تاسو نو ټول مساوي کولی شئ زیات مثلا ورکوټی کړئ یا غټ کړئ. لاین راشي منځ کې ګرانه شي مثال یار یو کالم منځ کې کلان غواړي دا کلیک کړئ. اوس دا یو خبره ډېر اهمه ده که چېرته ستاسو کالمز ټایټل لري عنوان لري لکه څنګه چې ما پاس ورکړی ده ظاهره ده چې کالم باید یو عنوان ولري افغانستان نیډز پیس اینډ سټیبلیټي دا ایس ورسره راځي که نه راځي. ګورئ دلته زه به دا به ضرور کلیک کوم دس پوینټ فارورډ. که چېرته داسې کلیک نه کوم افغانستان هم په کالم کې راځي دا کوم عنوان چې ما لیکلی دی. ګوره دا زه اوس تاسو د خاطر نه کلیک کوم اوکې کلیک کوم. وګورئ دا هم یو کالم کې راغی. پاس تاسو دغه خطکش ته وګورئ رولر ته هغې کې وګوره کالمونه راغلي دي 3 کالمه دي خو دا هم کالم کې راوستی. زه انډو کلیک کوم ما داسې نه دی په کار دویم چې دا عنوان پاتې شي او 3 کالمه دې راشي نو بیا زه راځم کالم ته 3 کالمز دلته راځم دس پوینټ فارورډ. دا ډېر مهم دی دې ته باید ستاسو فکر وي. زه دا اوکې کوم ګوره افغانستان ما په خپل ځای کې دی هغې سره کار نه لري. زه ایم باندې ګوته پریس کوم ګوره یو دغه ما ولیکم دا کالم روان دی جوړیږي. مثال دغه یو کالم کې تاسو کار وکړو غواړئ چې بل کالم ته لاړ شئ. اوس دې ځای کې کلیک سره نه کېږي یو ځل چې لاړئ بیا کلیک سره هم کېږي. په ړومبي ځل اوس که دا صفحه ختمه شوه خپله بل کالم ته راځي خو صفحه لا ختمه نه ده او بل کالم ته ځئ. نو بریک انزرټ کې بریک کې موږ تاسو د پرېښه او کالم بریک. نو اوس ګورئ دا زه اوکې کوم بل کالم ته راووخته دا بیا زه ایم بټن نیسم. ګورئ ښه دلته اوس بیا راځو انزرټ بریک کالم بریک اوکې دا ګورئ دلته مثلا زه یم چې بس همدومره. دا اوس ګورئ یو 3 کالمه مثلا موږ یو شی ولیکل دا و چې کالم تفصیل. اوس اکثره په اخبارونو کې که فکر هم کړی د اول حرف یې غټ وي یعنې لږې د دې اندازه لږه غټه وي د نورو نه. زه دا بلاک کوم دلته د دې لپاره هم اپشن شته فارمیټ ته چې راشو ټیپ درته وایم ډراپ کیپ ته به راشي. چېرته ډراپ کیپ ګورې زه دا ډبلیو کلیک کوم تقریبا 3 لاینه به دا غټ شي. دا لاینونه دې ځای نه زیاتولی هم شم او ډسټنس موبایل دی بخښنه غواړم ښه لاین ټو ډراپ دلته دې ځای کې خبره کوله فکر کوم دلته 3 لاینه دا مثلا غټېږي دا ایم او ډسټنس فرام ټیکس دغه د نور ایم چې مثلا نور لیکل چې ورسره شوي د دې مابین کې مثلا مسافه زیاتوي. دا اوکې کومه دا وګورئ ایم غټ شو دا نور واړه شو بلکل داسې شو لکه صحیح اخبار. دا وګورئ تاسو کولی شئ مثلا دې ځای کې ډېر ښایسته اخبار ډیزاین کړئ. ټیپ څه کار کوي زه دا کلوز کوم په دې پریکټس وکړئ نیو
ټیپس کې اکثره موږ تاسو د شهادتنامې جوړو یا مثلا سټوډنټ کارت جوړو دا نور دې لپاره اکثره استفاده ترې کېږي. مثال زه دلته لیکم نیم، زه اوس وایم چې یاره دغه نیم سټیپ بټن ده وګوره، دا یاد لري کیبورډ کې وګورئ ټیپ یو بټن ده، کیپس لاک شفټ چپ طرف ته د کیبورډ وګورئ دې ځای کې ټیپ په نوم باندې یو بټن ده ګوره خط دې لپاره استعمالیږي. اول دا بټن پیدا کړئ بیا راځو دلته ټیپس مې کلیک کړ، دلته ورته وایم چې دا بټن زه کله ووهم نو 100 انچه مخکې لاړ شي، زه ورته وایم تقریبا 3 انچه، دلته مې 3 ورته ولیکل کیبورډ نه، او دلته ورته وایم چې کله چې دا جمپ وهي تر 3 پورې نو سره هم لاندې پرېږدي، ګوره دلته نن دی، زه ورته وایم یاره دغسې بیا لیکل چې کله شروع کېږي سینټر نه شروع شي کوم ځای نه دا هم تاسو ټرای کړئ. دې ځای نه ګوره مثلا کوم لاین خوښوئ بیا به سیټ بټن ووهئ، چې دا هم کلیک کړه سیټ ضرور ده ګوره ښه ده چې لیکلو کې اوکې کلیک کړئ بیا کار نه کوي استاده، سیټ بټن به کلیک کړئ بیا به اوکې کلیک کړئ. اوس ټیپ بټن زه وهم ګورئ دلته یو لیکل ډاټس راغله، دا دې لپاره چې مثلا خالي به خپل نوم پکې څوک لیکي یا بل شی. اوس مثلا زه دلته لیکم اف نیم، بیا زه راځم ټیپ ته مثلا زه ورته وایم چې دلته څه وکړه دلته 2 انچه مثلا مخکې لاړ شه، دلته ورته بیا دغه لاین خوښوم لیډر سیټ اوکې، دا زه ټیپ بټن پریس کوم ښه 1 منټ انډو، دلته موږ غلطي یوه وکړله بیا انډو زه پریس کوم. غلطي دا وه چې کله موږ دلته رالو 3 انچه خو راغلی دی نو د خدای بنده 15 ورته ولیکه یا 6 ورته ولیکه که نه، اوس به دلته 15 ورته ولیکو صحیح دی، او دلته ورته لاین خوښو سیټ اوکې، اوس چې زه ټیپ بټن وهم ګورئ 15 ته راغی. نور مثلا زه نه غواړم بس انټر کوم، دلته مثلا لیکم زه چې ایډرس، بیا ټیپ بټن وهم دې ځای پورې راغی، مثلا زه نور دلته نه غواړم ایډرس مثلا نور هم اوږد غواړئ بیا ټیپ بټن وهه ځکه تیار موږ هلته 15 پورې ورکړی و، انټر وهم دلته مثلا لیکم چې فون نمبر یې چې دی همدا ډول مثلا دې ځای کې ورته لیکي چې پوزیشن یې چې دی، که تاسو مثلا نور هم کولی شئ دې ځای کې چینج وینج ورته راولئ، تصویر خانه ورته مثلا دې ځای کې ورکوئ. نو تاسو کولی شئ چې دا بیا د شهادتنامو دپاره او یا د کوم یو دغه دپاره د سټوډنټ کارت دپاره یا بل شي دپاره دې نه استفاده وکړئ. دا زه نو فیل کوم چې درته پته ولګي ګوره داسې ورکوټه غوندې شی موږ جوړ کړو، تاسو کولی شئ د نه ډېرې ښه استفاده وکړئ. ټیپ بندو مې نو نیو امید ده په ټیپ هم پیش ویستی ډراپ کیپ څه کار کوي او بالکل کالم کې استعمالیږي کني کالم دغه بیا د مووي سر نه کوي بیا وګورئ انشاءالله پوه به شئ. ټیکسټ ډایرکشن څه کار کوي کله چې موږ تاسو په ټیکسټ باکس کې موږ سره یو څه لیکل کړي، مثال زه لیکم څه ورته ولیکو، مثال لیکو افغان، دلته لیکم د ایشین ټایګر مثلا دا لیکل ما وکړه، څه ورته وایم چې د ډایرکشن چینج شي چې یو سړی مثلا اخبار مطالعه کوي نو دې ته باید نظر ولګي په دې لیکلو باندې، دا مثلا ماته مهم غوندې ښکاري. ډایرکشن در اعظم ورته وایم دا بالکل لاندې نه شروع کړه دا لیکل، دا وګوره دې سایډ نه شروع شول. نو کله که اخبار کې مثلا داسې یو کالم جوړ کړي، کالم منځ کې هم داسې یو لیکل کړي نو هرومرو سړي ورته توجه راځي چې دا به څه وي، نو دا ګوره دا په دې شکل مثلا موږ ولیدل. همدا ډول د دې تاسو کولی شئ چې دا ډایرکشن یې چینج کړئ، مثلا د بره نه دې شروع شي هغه طرف نه به داسې دا کوئ، تاسو کولی شئ ټیکسټ باکس کې لیکلو کې بیا هغه ډایرکشن چینج کولی شئ، همداسې ډایرکشن نه چینج کېږي. چینج کیس څه کار کوي، مثال تا یو جمله لیکلې ده چې از یو سوشل یو ری، دا جمله ما ولیکله، زه هم چېرې دا کش کې ما په غټو حروفو لیکلی وی نو دا زه بېرته پاکوم او بیا یې لیکم دا خو مشکله شوه. همدا بلاک کې سلیکټ کړئ او فارمیټ ته راشئ چینج کیس، دلته وګورئ اپر کیس شته، اپر کیس وایي غټو حروفو ته، لوور کیس وایي ټول واړه که، اول به ټول غټ کړو کې دا وګورئ از یوسا ټول غټ شول، کله چې راشم دلته مثلا لوور ټول به واړه شي کې دا وګورئ از یوسا سوشل یوروپ. دلته اوس مثلا سنټنس کیس اول حرف غټېږي نور وړېږي، ځکه جملې اول حرف غټي نور واړی. همدا ډول که چېرته مثلا ټایټل کیس غواړئ نو هر یو ورډ چې دی ورډ لکه از یو سا دا ټول بیل بیل حروف دي، د هر یو به اول حرف غټ شي، ور از کې ای غټ شو، یو کې وای غټ شو، سا کې اس غټ شو مثلا. همداسې او کټګل کیس اولنی حروف د دې واړه که ګوره ای ورکوټی شو اس غټ شو مثلا، دا وګوره د هر یو ورډ اول حرف چې شو غټ شوی دی. انډو سنټنس ټول نه بهترین دی.
امید ده کې چې هر یو ستاسو خوښه تاسو کولای شئ انتخاب کړئ.